پر دې زنانه له سړی ګوري او دغه سره بد اخلاقی خبرې کوي چې انسان الله د جنت نه منې کی د جنت نه تاسو ما خطرناک خبره ده دې به دا مطلب نه چې مرتکب د ګناه کبیره کافر شو بعد انسان به خبره باندې پوي نشي یعنی رسول الله فرمایي زه د جنت ذمہواری هغه چاله ورکوم چې هغه خپل نظر کنټرول کوي چې دغه نظر غلط استعمالي کړي یو طرف ګوره کړه بل طرف ګوره پر دې زنانه لا نو د شي انسان له رسول الله بیر جنت ذمہوار نه دی بس د سړی به خپل د جهنم په طرف باندې روان شي اوس ګورئ چې موږ څومره نظر کوو بد او څومره ښه ابو سعید خدری فرمایي چې رسول الله فرمایلی دی اياكم والجلوس ځان اوسه دې خبرونه چې بلارو کې منه کېنه صحابه وی یا رسول الله د لار نه کومه بغیر چاره نشته یا مؤلده دکانداری ده یا بل مسله ده یا بل د الله نبی ورته ویل نو به چې تاسو کړه لار کې کېنه د لار حق به د لار لور کې صحابه وی حق سره وی د خپل نظر کنټرول وکوي چې بدی لار باندې چرته زنانه روان نه دي خپل نظر کنټرول کوا کدا چرته غلط استعمالي رسول الله فرمایي تا د لار حق ادا نه کې تم الله په دغه عمل باندې جهنم لبوسي ضروري شي هغه بلری کوي کچا در باندې سلام موجود هغه سلام جواب وکوي امر بالمعروف وکوي او نهي عن المنکر سب وړاندې بدلار کې وسړي غلط کار کوي دغه نه منکا او کچرته د نیکی کار غیر ایسه دعوت کا د حدیث ګور رسول الله فرمایي غض البصر معنا د نظر کنټرول دا ساتن دا الله حق دی جرير بن عبد الله فرمایي ورځ ما د محمد رسول الله نه بوختنه وکړه چې رسول الله دی وسړي ناڅاپي نظر په چا باندې پریوزي یو پردیس زنانه را لې بل مسله د شړي نظر په پریوته دې سره بچیږي وی فامرني مال نبی کریم علیه الصلاه والسلام امر وکړي د خبره اجازه خپل نظر دغه نه واړو معنا ک اول کړه چې ته نظر ور واچو هغه ستاسو په اختیار کې د متصل به را واړو ورسره باندې روایت راځي عبد الله بن مسعود فرمایي چې رسول الله فرمایلی دی یا معاشر الشباب ای ځوانانو چې په تاسو کې بالغي وای شهواني پوری پر تزوج د سړي واده وکي ځکه چې انسان کله واده وکي ودا د انسان د فرج حفاظت کوونکی هم د قشان د نظر کنټرولونکی وي پر دې زنانه لګوري نه او کوم سړی چې به واده طاقت لري نو د انسان د روزي نشي وجه دا چې دا روزه هغه انسان له د شهوت ماتي دا ګور په بل طریقه به نه ماتيږي د دې وجه امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې کوم سړی استمناء بالیت کې معنا بدل الله باندې داخل خواهش پرستی کوي او خواهش باغې باندې پوره کوي د شي سړی د الله په دشمنی کې واقع شو د شي انسان ګورلې جرم کې واقع شو او رسول الله د دې نه منع کړی دې نقصان نه پیدا لري